علی کرم الله وجهه کوفه کې روان دی، رمضان المبارک دی او سودا راغله. ما تاسو لاغي جمعه باندې خبره کړې و، علي صاحب سودا کوله. اے محمدی مسلمانا، اے محمدی زوانا، ته یاد ساته ته چې بازار ته ځې نو لږ د خپل ګاونډي خیال مو ساته. ته چې ما تاسو ته باغ جمعه خبره کړې و، عمر رضی الله عنه سنت را ژوندۍ کوي، د علی المرتضی سنت را ژوندۍ کوي. علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ بازار کې ولاړ دے سودا اخلي. ناګهان یو زړه بوډۍ زنانه راغله، علی المرتضی رضی الله عنه ولاړ دی. آغا زنانه د دکان یو طرف ته ودرېدله. دکاندار ورته وی اے ترورې صد پاره ولاړ، ورته وی تا سره یو نوجوان ولاړ دی، تا سره یو شخص ولاړ دی، پرېږده د دې سودا وړاندې کا، بے بس در وړاندې شماز مال به سودا راکړي. ورته وی اے ترورې علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ ډډې ته شو. ورته وی تر وړاندې شاه سودا دې وکا. ورته وی اے نوجوانا، اے سودا خرڅون کی الله دې پتا رحم کی، الله دې پتا رحم کی. زدې د پاره نیم راغله، زما دو بچین دي، دوړ بچین می معذور دي، کور کی رات پرات دی، خاون می وفات تے او سر آغلی ما کد مزدوری درک چیرتا لگی گی، زب پردہ کی د تاثر مزدوری کو ما. رمضان المبارک دے سوال رات خون نرا کئی، سوال میں خوخ نہ دے نکستا پکور کی خدمت ہوئی، تچ رازی زب پردہ کو ما، ستا بچے راضی زب پرده کوما. اور توی اے موری اے تروری ما سرد مزدوری ضرورت شته دینا، خسمر سودا چستا لگی دل ترازو دی زینا سودا وڑا، دی زینا سودا وڑا. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چکل دا آواز وریدلو، علی شیر خدا پا جڑاشو یا اللہ اے کریم و مہربان ربا، اے د زمین و اسمان ربا، عجیب امتحان دے را باندے را وستلو. دا خو عجیب امتحان دے، عجیب امتحان دے، یقینا امتحان دے چې داسې خلق شتا چې هغوی د بچو د پاره د روجماتي د پاره بل چا سره مزدوري ته کمر بند تړي، د بل چا سره مزدوري کول غواړي. نو یا الله داسې وخت کې حکومت تا ته علی ځان ته وي اے علی تا ته حکومت کول دا ثواب نه بلکې لوی جرم دی. ته د چا د حال نه خبرېږې نه، دا خو تا خپله سودا کوله، دا خو ښه ده چې زنانه دې وړاندې که هغه سودا وړاندې وکړه. زنانه سودا وکړه او زنانه لاړه. علی شیر خدا رضی الله عنه مبارک ورته مخې را راغله چې اے ترور ستا سودا زه به در سره والم. سودا یې ترېنه واخیستله. ورته وایي نوجوان الله یې در سره ډېر احسان وکړي، زه د عراق په غریبو او کمزورو زنانو کې یوه کونډه زنانه یم او ما سره د سودا یوړه، الله دې ستا په حال ورحمېږي. خدا راته ووایه ستا خو ډېر مزېدار ښکلی صورت دی او ډېر ښکلی سړی، ته څوک یې؟ علی شیر خدا رضی الله عنه مبارک ورته ویل زه یو عام بنده د خدای تعالی یم. الله دې زمونږ او ستاسو په ذهن کې تکبر نه راولي. تکبر دا ځان خبره چې زه یم دا ډېره خطرناکه خبره ده. چا چې ځان د دنیا کې انا ویلی خدای غورځولی، چا چې الله د وړاندې د عجز او د تقوا اختیار عاجزی اختیار کړی دا عزیزانو الله اوچت کړي. علی المرتضی ورته وایي زه هغه څوک یم چې په نن ځمکه باندې زمانه لوی ګناهګار
شته دینا اور توي ولی گناہگار تنئی گناہگار امیر المؤمنین علی المرتضی دے زنانہ ورتوئی تنئی تخوڑیر پاک سڑے او خطلے اے تروری سنگ علی المرتضی گناہگار دے ورتوئی علی المرتضی بی غمن آستے زداغی رعیت کی ماں زماد بچو تپو سے کڑے نہ دے دا زانتا امیر المؤمنین ہوئی ماد جناب محمد الرسول اللہ دا قائی نامدار نہ اورید لی دی فاغ امیر باندے اللہ رب العالمین رحمت نہ نازلی شد خپل رعیت تپوس نہ کئی ورتوی اے مورے دا رب العالمین دا رضا دا پار علی المرتضی معاف کا علی تعفو کا علی تبستا دا حال پتنوی ورتوی عفو ورتکو منا قیمت کی بھئی جناب رسول اللہ تا ادرو ما علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ باندی جذب راغ للا سترگے سریشو لے دسترگن اخ کے روانی دی ورتوی اے مورے دا خدای دا رضا دا پارا ورتوی مکو داغی بارک مالا خسیو درخواست کو ما و بچی زب دعاکم تور باندی امین وایا اقد بنو سلیم قبیلہ ما کوہاٹ کی دی جمعہ باندی التا بیانو دا منزن آباد التا مم دا خبر اکڑا علی المرتضی رضی اللہ عنہ تزنانو سوئی ورتو اے نوجوان دا زما دروازہ دا سودا ما تراکا وز دعاکو ما تور باندی امین وایا یا الہ العالمین یا اللہ دا امیر المؤمنین اگرزوا یا اللہ دا امارت حکومت کولو حقدار دے علی المرتضی جاری ورتو اے بچڑیا ما سر دی وعدہ کڑی دا امین ور باندی وایا کہ علی ستا خپلوی می خیر دے خپل ولی پریدا علی دو حکومت حقدار نہ دے ستا پشان دے خلق حقدار دی تد مظلومان و معاونت کے خپل سودا دے پری خود ما سودا را روانہ کڑی دعاکم اللہ دے حکومت دا پارستا پشان دے خلق انتخابو کی او بچیا ستا دا رقم او شکل زما دا سی ماتا لگی چی تا حقدار دی چی تا دا مسلمانانو امیر المؤمنین او گرزی او اے بچیا کنی اللہ با دی امیر المؤمنین گرزی زگا ستا صفت دیر تاکہ عاجزی دا او چی کم چاکی عاجزی رسول اللہ فرمائی اگا اللہ دا قوم امیر او مشر گرزی علی کرم اللہ وجہو دلتا دا زان معرفی نکو چیز امیر المؤمنین اے علی المرتضی کور سی کو جدا کور دے مورے تاسد ابو انتظام سنگ دے بچیا مخامخ یوا کوی دے داغے نز اوبر اوڑم زماو دے دی کوی پا مینس کے مثال پا دی دوران کے لکدازے او زنگلی بازار در تیاد شن دمرا مزلے زدی زن اوبر اوڑم مورے اوبسکے روڑے ایر بچیا یو مشک دے پاگی کے اوبر اوڑم اغبے پرتیوی ما خام رو جماعت موشی پشمنے مرباندی وشی او زما معذور بچی دی اگوی تا بیا سار وقتی و پیربل کوما خواہ ہائے ہائے زننویم کدا سیرت دا صحابہ و لک سک بیان کی واوریا آجیزی یو فقیر بپاتی نشی یو وہ خبر دادا چا اللہ دے رحمت منگ پرو جماعت کی ستر کی دا بار رئیس تلی آغا پرے عرص پرے دا خپل خزل دمرا غصے تا مارگا کما چولی شربت خوگ نہ دے چھ دنن صحیح نہ دے بخ کرے اللہ اکبر علی رضی اللہ عنہ راگے کورتا دا خبر کم بیدت آگی خبر ترازم کورتا راگے علی رضی اللہ عنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ روٹے بخ کرے دا دو پیڑی دی یو پیڑی کی مال گا چولے او بلکہ نہ دا چولے قصدن آغا روٹی علی المرتضی تکے خدا چکم کے مال گنیشتا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنوڑی خلے تروڑلا ویویل الحمدللہ بیاوی الحمدللہ
بی بی ورته تبسم کوي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ورته اے خاوندا والله العظیم ما د پلار نه اوریدلی دي چې کوم خاوند د خزي خطا معاف کی خزه ورته ستعام کی دي دی ور باندې د الله حمد بیان کی نو حضور زما بابا جان فرمای جنت کی بزما گوانډی وی ورته اے بی بی فاطمه الزهرا خاتون جنہ زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی ما ته خو الله به مالګه روټه راکړه خو کې دې شي داسې کسان بوي شاغوی به مالګه روټه هم لیدلې نوي هغه به مالګه هم نه لیدلې نو د خزي په طعام باندې شکر ادا کوي د کشر په طعام وروړو باندې شکر ادا کوي علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ ما ذکر ټیم نه مشکی پوگا باندی نیولے دی د بوډۍ کور تراغ د بوډۍ د وتو د اوبو ټیم راغلے دی ورته وی اے بوډۍ مشک دی را کدا دننه کا ورته وی اے بچوړیا دا یو مشمنګ د پاره ډېر دی روزه دا تا درن مشک راوړې دی دې باندې زمونږ 2 ورځې تیریږي ورته وی بل ته ضرورت شته نه علی سے ورته وی نه دا بل مشک مراکا بل مشکم ته نو اغست چې واپس راځي روزه ور باندې ماتي ټیم راغې د اذان ټیم راغې حسن رضی الله تعالی عنہ پلار ته وی پلارا اے بابا جانا درو جماعتی ټیم دے و بابا جانا دا مشک ما ترا کا ورته وی اے بچوړیا ما دردمند سینه لیدلې دا چې دا غي سینې نه ما ته دعا وتلی نوي زبتر هغه ټیم پورې دا غرو جماعتي پلار کې ماتو ما دروازې تلاړو التازان کیږي الله اکبر علی رضی الله تعالی عنہ زنانه د دروازې نرال ورته وی اے علی شیر خدا ما تخوص خبر ملو شلو چت امیر المؤمنین ما ستا مخالف سے خبری کړی دی دا غیرات عفو کا علی شیر خدا ورته فرمائی ورته وی اے مور والله العظیم کستا دروازه کې راته بخنه ملاو نشي نو ما ته په حرم کې بخنه نه ملاويږي مال ته د بخنه دعا وغواړه ورته وی چې زما ستا د لومبۍ پیرې نه بعد سترګې ورغلې آقا نامدار جناب رسول الله خوب کې راغې راته وی اے مورې دا کم سړی چې تا ته وبراوړي دا زمازوم د فاطمه الزهرا رضی الله عنها خاون او د حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما مبارک د جنت د ګلانو پلار دی دا اوس پورې اون پیجندو ورته یا علی تما تعفو کا ما دا سي خبرې کړي چې د حقدار د حکومت هغه څوک دی چې د مظلوم تاسو کی او تاسو ما خبره باندې جوړل ما ته پته ولګیدا چې دا دومره لوی سینې والا ما سوا د خاندان رسول نه بل څوک کېدل نشي خو زما د خورینه خبره تلوا علی رضی الله عنه دکان بازار کې سودا سرا روحانی داسې سودا وکړه چې د مظلوم او د غریب معاونت وکړو رمضان المبارک امت مسلمه ته ندی خبر ترغیب ورکي چې د مسلمان په حال ځان خبر کا مسلمان روزادار دی داغه په روزه باندې داغه په روزماتي باندې داغه په پښمنی باندې داغه په حال باندې ځان خبر کا عزیزانو او زړه کې یو درد راولي زما خپل نبی دنیا ته رحمت للعالمین راغله قسم دې یوازې انسانانو د پاره رحمت نو د تمام عالم د پاره رحمتو زما نبی صلی الله علیه وسلم د پشکال روزه دا د بدر میدان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پي راغله یا محبوب خدا دا پي والا اوس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه پي راواغستی دا غي د خوشاله ول د پاره دا غي نه یو ګټو کو
او بیا د دوکو نو سردار مبارک پکې خپل جبه مبارک دا سوکه مبارک کې خدا او به ویل چې یا الله د بدر تمام مجاهدینو تعالی دا پي ورسوا عزیزانو پي یو پیاله کې الله رب العالمین ټول مجاهدینو ته ورسولې یو زنانه راغله د بدر میدان ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تپوس کوي مور استارو جدا او اے محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم زما روجدا ورتوي موره دا پيونه پي اسکا او ورتوي محبوبه دا پي ما تا ته نور پي راوړي دي او ما اوس چيلي اول وشلا په دې دور کې چې ما چيلي الوشلا زما د چيلي پي نه وي زه چې چيلي ته کې ناستم نو ما لوخه ورنږدې کو او په غلام زمې لاس کې خودو چې یا الله دا چيلي مستا مخلوق دی پدې کې چې کم پي دي دام ستا مخلوق دی الله ستا په حکم باندې پدې کې ته بیا پي پیدا کولې شي ماول اے چيلي تا ته پته ده ما لوخه تا د ځان د پاره نه ده نږدې کړي محبوبه ما چيلي ته ویل اے چيلي زالوخه چې کم تا ته ما لاندې خودلې دا د جناب محمد رسول الله درو جماعت د پاره لوخه ده وای چيلي خپې داسې کولاو کې غلام زبان دی مالاس کی خودلو اے دا اللہ نبی یو تیز رالو شما او د بلتین خپل پیروان شوی ورتوی دا د رمضان المبارک برکت تے اے بوډۍ ته چې په رمضان کې په خلقو باندې پیس کی الله رب العالمین بتا باندې فقر نراولی ته چې په مسلمانانو باندې درو جماعتي پي برابرې پتا به فقر ناراضي ګورې رونو دو خبر راغلی یو خبره ده چې پروژه کې صدقه کول انسان مالدار کوي منګه صدقه نه کو زما یو کال یو ورور سره تراوی وي زموږ د مدرسې انتهایی کلک معاون او با برکت شخصیت ته الله دې عمر کې مال اولاد کې برکت واچي ناغه وخت کې الحمدلله ثم الحمدلله زما د پوخانه چې چا سره تعلق دی الله په زړه کې انقلاب راولي نو درو دا وخت دغه راغی دروجو نو هغه ول دغه سرسایه سکی ماته کو ما ویل را بس مالدار خلقو د پاره درنه ماته ول پکاري نو پاغي وخت هغه په اوس کو کې هغه ماته اوس یاد دي یو سرسایه تقریبا 300 کې ماته کړه نو تقریبا هغه وخت مدرسې ته د هغه د کور نه 26000 روپۍ صرف سرسایه راغله الله دې ټوله پریشانی ختم کړي ورونو د آیات ساتي الله رب العزت وي چې پروژه کې خپل دروازه کولاو ساته کته دروازه کولاو کې زب تعالی په کوټو کې چتونو کې دروازې کولاو کم زبستا ته قیامت پورې دروازې د فقر بند ساتم او د پراخي او د وسعت دروازې بدرتا کولاو ساتم سرسایا منګو تاسو ورکو صحیح شو سرسایا د پاره مونږه سهيلي باندې جوړو غریب خو په غنمو کې ورکي خو غریب دی مالدار سره غنمو کې ورکي یا د خدای بندګانو دا خو د غربا او فقرا سره معاونت ته تعاون دی په کار دا دی چې موږ تاسو سرسایا د مالدار خلک خپل ځان ته وګوري په خطر طریقې سره مات ورکی چاته او بل دا دی روجمات کې رونو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې په روجمات کې د یو بل احسانات نظر نه مباسي او دویمه خبره درېمه درته دا کوم چې رونو په روزه کې د ادب ډیر زیات خیال ساتي ادب یو دام ادب دیرونو تا په سپینا علي پاپا کې خټکه را اچولې یو غریب سره روان دی داغه د چولو وس نشتا نو دام یو ادب دی دا خربوزه دی دا خټکه دی دا اندوانا تور علي پاپا کې واچولګي پټکه چې دای نه ګوري زړه خو به نه درديږي او دویم دا چې دې غانو بجانو خیالو ساتي دا غوګونه د غانو بجانو نه بچو ساتي دا سترګې د ګناهونو نه بچو ساتي عزیزانو زمونږ استاد سنن دنیا کې د مسلمان ډېر لوی مقام دی کزان او پیجندو کافر به زمونږ نه عبرت واخلي